د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه پام وکړئ تازه لاند مهمو خبرونو ته. طالبانو د خلکو په وژنه کې ښکېل د 2 کسانو د نیولو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د 2 کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د ګڼو کسانو په وژنه تورن دي. دغه وزارت پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي دا 2 کسان چې مسلکي قاتلین دي تیر کال د کابل په قره باغ ولسوالۍ کې د 5 کسانو په وژلو تورن دي. د اعلامیې په دوام کې ویل شوي چې د 2 تورنو کسانو دوستي عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي چې تر څېړنو لاندې ونیول شي. او عمران خان د اسلام آباد پر لور د لاریون د پیلېدو خبر ورکړی. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې سه شنبه به د پلازمین اسلام آباد پر لور لاریون له سره پیل کړي. خان تېره پنجشنبه د پنجاب په وزیر آباد کې تر برید لاندې راغی او ټپي شو. د ګوند تحریک انصاف 6 نور لوړپوړي غړي هم ټپیان شول او یو کس ووژل شو. هغه یکشنبه له روغتونه په یوه ټلویزیوني بیان کې ویل چې لاریون باید د سه شنبې په ورځ له سره پیلېږي، خو ټینګار یې وکړ چې په ده باندې په برید کې تورن کسان باید لرې شي. خان ویل که رښتینې پلټنې کېږي نو باید تورن کسان په خپل مقام پاتې نه شي. عمران خان تور لګولی چې په ده باندې په برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر ناصر الله او د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI د ترهګرۍ ضد څانګې مشر جنرال فیصل نصیر لاس لري. پوځ او حکومت د خان دا تورونه بې ځایه بللي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.